زموږ په دې معاشره کې نو هغه کسان راخلو ورونو چې هغه عملي منافقان یعنی څوک مې مراد دي څوک درښیم هغه کسان چې نه واده یي درواغ دی وایي درواغ عادت ګرځېدلی خیانت کوي دوکه کوي یو شی چې د انسان عادت وګرځي لکه دا نشیان لته ورسي ورته دا پرېږدي نسوار د خلکو نه پاتېږي دا عادت بیا د مرګ بغیر نه پاتې کېږي عزیزانو در ټولو خطرناکه خبره دا ده چې دا کارونه دا درواغ دي که بل څه دي که بل څه خلک اوس پر ناروا نه بولي ته په دې مسله پوهېږې که نه یو شی چې ناروا وي ګناه غټه کبیره ګناه ده دا درواغ ویل دا خیانت تر هغه بدتر دی دغه دوکه بازي تر هغه بدتره ده دغه شانتې نور چې کومې ګناهونه دي دا لوی لوی غټ غټ ګناهونه اوس یې موږ پر ګناه باندې نه بولو او په دې باندې انسان کافر کېږي که ته په دې پوهېږې که ته په نه پوهېږې چې تا ناروا ته په روا سترګه وکتل یا تا ناروا ته ناروا نه وایه انسان کافر کېږي موږ به کافران یو خدای نه کړه په ځان به نه پوهېږو والله دا درواغو په خلکو ثابت څه یې وخاندي هېڅ جرم یې نه بولي هېڅ غلط یې نه بولي نو د دې سړی پر ځان باندې شک نه راځي چې زه منافق یم اخر ته منافق یې څنګه شي ته یې خپله سوچ فکر وکړې زما ګران ورونو زموږ ته په دې معاشره کې نن خلک ولي یو بل ته پور نه ورکوي ته یې د بل چا مثال اورېدلی دی که نه وایي په کوم ورځ چې دې پور راڅوړی نو یو پلا خو هغسې راته وخانده یو سړی و پور یې د بل چا نه وړی نو اخر ته یې باره پر دا خپل حق ډېر ذلیله کړی و ډېر یې ځغلولی ډېر یې ترې دربو یوې خوا بلې خوا ته پورې وځ نو ود د نون نه بله یې ورځ دې سړي ورته ویلي دي چې یاره زه در دا پیسو تېر یم خالي یوه پلا هغسې راته وخانده لکه پور چې دې راڅوړی نه زه یې مهربان دی ښه سړی خو دا دی لکه نن چې څنګه ته مجبوره یې سبا یې د هغې په غیرت باندې هغه پور ورته راوړه په څو ځایو کې پور جایز نه دی چې ډېر سخت مجبوره نه چې زوري کار نه او د ډول دپاره ته پور نه شې کولی زموږ د پیکیج دپاره پور وکړي پر دې پور باندې درواغ تکش سي پر دې دوکهبازي پر دې د مسلمان زیرېدي پر دې په دې معاشره کې فساد خور سي پر دې په دې معاشره کې اعتبار ختم سي پر دې باندې په دې معاشره کې دای کیسې وسي چې سبا بیا بل مسلمان خپل کار پرېږدي هغه د کار څخه وګرځي د هغو سبا چې قرآن ورته واخلي هېڅ یوه خبره یې ورته نه لوېږي دغسې حالت یې ورسي دا چا نه په چا پسې ته ګرځه زما ګرانو عزتمند ورونو که لږ اسلام در کې شته که د مسلمانۍ په ګوله یې پورې کوئ د دې خبرو ځان ساتئ دا د غټو غټو اجانو د دې منافقانو چمونه مه کوئ مزدوري نه زړه کېږي مزدور ته راسي مزدوري و د نن نه سبا دا کیسې پرېږدي خوله یې نه یې وچه سوې مزدوري وله ورکړه خوله یې نه یې وچه سوې د الله نازولي کم هدایت درته کړي مزدوري یې ژر تر ژره ورکړه ښه خلک هم شته دنیا د ښو خلکو د رویاوات خو دی په ډماران دی رقم خلک شته چې په والله چې د مور او درې در باندې کوي خپل پور چې ته برته ځینې اخلي عمر به دې ذلیله کړي عمر به ته بیا ټلیفونونه پسې ورته وکړي عمر واره به ته په لار کې ورته ودرېږې د ده کور دروازې او په ده پسې به کوڅې ګشت کړي چې ټلیفون پسې وکړي پر دغه یې زور مې ټلیفون هم بد په لګېږي یاره ته څه روز ماله ټلیفون راکړي زوی دې ونه مړه خانت دې خراب خانت دې خمیرس پر خپل حق به ته بیا سبا ورته ویلی نه شي مثالونه یې ډېر دي د درواغو مثال هغه یو سړی و درواغ یې ډېر ویل یو ورځ یې نارې کړلې چې لیوان وخوړم د پخوا زندګي وه چې زه په یو کالیز کې دیم سره پراته خلک چې ورلل هېڅ یې نه بله ورځ د رښتیا ګوز یې مړی لیوان خوړی چې هر څونه یې چغې کې خلک نه ورتلل زموږ مثال اوس دی باچا لور د چیز ورکړي ول سل ګونې مرچ نور یې د مرچو کیاس ور واچو د دې کیاس یې ور واچوه د خیر سره یو هلک ما ته ماښام کیسه وکړله مولوي صاحب ما میټکل والا دی خو یو سړی راغلی د خیر سره ما د دې خلکو د دې علاقې د پیدې دپاره په دې میټکل کې دا ترتیب هم شروع کړي چې پیکیج به مور لګوئ ټریپنو چې کوم پیکیجان دي چې دا خلکو ته به وسایي ته ما ته به مې 20 شپې کې پاته کېږي
یو سړي ته مې د 650 روپو پکې جوړ ولګوي دا پلانې سړی دی او سرمایه داره خلک دی هغه په دې علاقه کې نامتو خلک د سرمایه خیر ما ته یې ویل 50,000 روپۍ راباندې راوکړې پیسې اوس نشته د خیر ما ورته نشته راڅه بس زه به ولاړ سم ماته نور سودا کوم دغې خرڅ راسم به تا ته پیسې درکړم پیسې راڅه ولاړې نو واده خو واده نه وه د اوبو شوړاری و د خلکو د خولي و د دغه فرق نه کېږي هېڅ نو هغه ورته وایي چې ما نه څه ولاړې 6 میاشتې ما بعد بیا مې ټلیفون کې دوبۍ ته رسېدلی 6 میاشتې ما بعد مې دا پیسې جمع کړې ما په دې پیسو کې 100 روپۍ ګټم وایي ځکه زه دا کار تېر شو عزیزانو دغسې تاسو د چا څه پور واخلئ پور په ډېرو ځای کې اخیستل جایز نه وي نو اول میړه سړی دا دی چې اول پلار ته پور نه واخلي بیا مجبوره سوې پرایو الله دی نو په دې شکل کې ور ادا کړه چې سبا هغه سړی تا ته ذلیله نه سي پر خپل حق باندې مړانده به دې دای او هغه سړی سبا د خیر سره بې اعتباره نه سي دوکه به کوه مور کو بله مور کو که نه د خیر سره سبا په داسې شکل باندې هغه کار سرته ورسو چې افرین دي باندې پر وخت باندې که نه وي پیسې پر هغه ټیم باندې ستا څه عذر ورته ووایه چې والله چې یوې خواته مخ نه ګرځي ستا په ما حق دی ځین پټېږه مه درواغ مور ته وایه پر 1500 لوی سرمایه‌داره خلک هغه کیسې وکړي هغه کارنامې وکړي پر لږ پیسو باندې چې د نه منلو خبرې دي زه تاسو ته داستان شروع کوم اوس چې په دې علاقه کې داسې وي دي دا تی به ونه منئ نو دوکه‌بازي او په ډماري ته ښه معلومې دي ته د کاروبار خلک یاست نو که ته کلک مسلمان د ځان جوړول غواړې ته په رښتیا ګو مسلمان یې ته منافق نه یې دا خبرې مه کوه بیا ته وایم زما وروره چې هر څوک بس ته مه کوه نور دنیا مه شروع